ګرانو کتونکو تاسو باره مو کتل مونږ چې کوم دي سره کسان ته راوستلو اوس بدن نه مونږ ورځو تاسو به چې کوم دي شلټر خوم خایو تاسو خو ته مخکې مونږ خولو د پښتونو په ژبه باندې یو ځل د بیا خایو هغه ټیم کې ابتدا و اوس چې کوم دي خلک پکې راځي او شپې پکې سبا کوي ګرانو کتونکو دا شلټر خوم چې کوم دي هغه کمرې دي کم کې چې شپې سبا کوي خلک دا تاسو کته شي کسان په کود دي دا پکې هغه ملګری دي کوم چې مونږ بازار ته وستلو زیون ته تلو ورونو باندې چې کوم نه زی په زی پراتو او دو پکې نو حال چې کوم کسان مونږ راوصل دا سولې دي چې دغه ملستي هي سره بس خبره تر کو چې سمې وسی حالت چې کوم پروت باندې پراتو شپې به څنګه تیر دي او چې دلته پراتل د شپې څنګه تیریږي خملګر دره تو وایا الته باندې شپې کولی په یخنۍ کې پروت وي دلته چې خو کول را لسم لاستې سم وسې بس شپې خاطرې دلته دا زه خدي ها سبب نور ملګر ته کم چې ستا نور ملګر دي ته بسوي وایي چیل ترشي بس هاي ته وایم چې دلته کر عزیه ګرم کنه ها خوشاله تل کنه ها سم مسله خو ته نشته دلته انا سم مسله نشته تاسو اوریدلو خبره مسرو کړې چې تل شپې تیرول په یخ نه کو پراتو او دلته چې خو کول چې کندنو ګرم پراتو اثر ته سہولت ته موجود دي دلته نور ملګری موجود دي سره خبره ترجی کو تا بابا جی ملاست دي سره خبره کو السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام بابا جی درته تاسو کوم علاقې سره تعلق ساتي کوم ځای تورو علاقې سره او دلته کار روزګار کوي تل مردن تراغلی او جلد دیاړي کوه خجی ها وجی مخان خدای جون ورکی وجی ډیر خپل کار دغه کړی موږ ډیر خوشاله دا چې کله نو جوړ شوی تاسو به کوم ځای سملاستي یا جی زه ما هو دا کال شو دا یو ځای بل ځای ملاستو ما دي تاسو د بابا جی خبر وره دي ډیر خوشاله دي چې ته مو تر سم ملاویږي او سم سلام تر نشته دا ټیم مو سره سدلی بس موجود دي او اساس سه موجود دي ارپان سه موجود دي سره خبره تر کوو جی بسم الله الرحمن الرحیم مو خو جیران تاسو ارسم او کتلو او دلته خو تاسو ارسه برابر دي کنه اوسم پکې څه کمې شته تاسو شکر الحمدلله چې څه کمې دي ناغم مسجدینو زموږ ډي سي خصوصي هدایت جاری کړې دي موږ ته تقریبا 10 لک روپے بجټ نورم ملو شو دغه بور مسله واغه پکې بورو مو شو بل باترومونه سیټ نو غم ماشاءالله سیټ شو شینکونه وغیرہ ارسو لګیدل او د الکتریفیکیشن مسله وا پکې تارونه غم تقریبا نو شو برتر پوله مو شوي او غټري مو شوي تقریبا ان شاء الله دا اخري فائنل ورک کې ان شاء الله سبا کې بل ورځ بدام مکمل شي او بستري موږ سره تقریبا دا یو کسانو تنظیم شته ان شاء الله نور د پاره موږ سره بجټ 15 لک روپے دي سه منزور کړل ان شاء الله کې به دا بستري او نور چې صحیح دا ټیم سره سره موجود دي سره به خبرو کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو موږ سره په بازار کو ګرځو په روډونو منو ګرځو کوم کسان چې دغول ترام مستلو نو ته ماشاءالله يرال حق خوشاله دي نو تاسو په دې نه ورځ باندې سوای نو څه پیغمبر کول غواړم چې نه دي خبر بسم الله الرحمن الرحیم زموږ چې ترسونه پورې کوشش وکړل نه چې دا اسټابلیش شوی دا زموږ بده کې خو پورا ایفورټس روان دي ډیو سے پکې ذاتی انټرست او مغشت ډېر زیات ایفورټس کوي یا عرفان سے پکې لګیا دي زم پکې لګیا ما نور زموږ مرګري داسې دي ډیپټي کمشنر صاحب نن خصوصي هدایت موږ ته جاری کړ چې تاسو وګرځي په بازارونو کې او تاسو وګرځي چې دا کم په پټپات باندې دا کم کسان چې دي او بیکار افراد یا داسې نور دغه نوغي پس نن مونږ دغه کو نو دا سلور کسان مونږ نن پیدا کړل په دې دونه په لوړه په دغه کې په دې ټایم باندې مونږ سره یو ده تاسو وکتل ارسکه چې مونږه سونه پټ سوکل تاسو مرا سره وي او حکومت ته طرف د مونږ ته دغه دي مونږ لګیاو کوشش هم کو سہولتونه مرته په دې سره کې دغه تاسو دا کسان هم په خپل انټرویو کړو چې لکه دي تاسو مسائل لیسه دغه دي غیم تاسو دغه کړل او وې قتل چې لکه مونږ ته هیڅ پرابلمز نشته د څه خبره وره دي خپل خبره وکړي هټه مو سره چې کوم دي ارفان سه موجود دي سره د درې خبرو کوجی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو هم سره واک پنوغو تو کسانم کتل او د کسان مونږ رام وستلو څه کسان چې کوم نو سبب پس کې چې لړ شو اوزو نو کسان چې تاسو راولې په خوشاله راځي کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن او جی بالکل کسان هم سره په خوشاله راځي او بل دلته چې یو پیر راشي او مونږ سره یو
سټیمو کې نایټ کې نو بیا هغې خپل هم راځي او ځان سره هغې به داسې کسان پکې دي چې ځان سره ملګري هم ګوري او دلته راولي ځکه چې هغې ته دلته د کور په شان ماحول میلاویږي نمبر زما نمبر نوٹ کې 0341 93 96 996 او 0341 93 96 996 د دې ما پمفلیټ هم دی په ځای لګولي دي په اډه کې هم لګېدلي دي په دغه کې هم نو چې چاته هم انشاءالله دا میلاویږي دا نمبر پکې لیکلی دی عرفان نامه مې ده بس ډایل کوئ او انشاءالله ډایرکټ به هم دلته موږ راغواړو نو بیا څه کوي چې تاسو پسې ګاډي درولي مو راولي مو نو بیا تاسو غواړئ تاسو ته نمبر ووایه په سکرین به تاسو زموږ نمبر ښکاري دی نمبر دی چې چاته هم سپتي نو دې سره رابطه ساتئ دی به ځي او دلته به راولي نو زموږ پروګرام چې کوم دی سر ته ورسېدو موږ له اجازت راکړې په لوی مهربانه الله باندې سپارم د کیمرامین شهباز دراني سره ملک شازیب پښتو نیوز مردان